د سنبلې یا وږي نهمه د افغانستان په تاریخ د افغان ولس او د اسلامي امارت د مجاهدینو لپاره هغه ورځ چې د 20 کلن اشغال نه وروسته یو ځل بیا د استقلال او ازادۍ قدمونه واخیستل. هغه ورځ چې د امریکایي اشغالګرو وروستی پوځي د شپې په ناوخته 12 بجو د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه ووت. موږ د همدې ورځې په مناسبت درته ځانګړې خپرونې لرو. په نننۍ خپرونه کې په دې خبرې کوو چې امریکا په دې 20 کلونو کې په افغانستان کې څه وکړل، کوم بد میراثونه یې افغانانو ته په میراث باندې پرېښي دي. په دغه یو کال کې مو د نړۍ سره سیاسي تعامل تر کومه حد رسېدلی دی. سلام، وخت مو په خیر. زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو د کاوش خپرونه ګورئ. په خپرونه کې را سره د اسلامي امارت ویاند ښاغلی ذبیح الله مجاهد میلمه دی. مجاهد صاحب، تاسو په خپرونه کې راغلاست، هم ستړي مشئ. زندې اوسئ. زه هم تاسې ستاسو ټولو لیدونکو کارمندانو او خپل ټول هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه. علیکم سلام. کور محترم مجاهد صاحب، لومړی که د دې ورځې په ارزښت او په هغه لاسته راوړنه، دغه لویه لاسته راوړنه د اسلامي امارت د افغان ولس دپاره تاسو څنګه ارزوئ او نظر مو په دغې ورځې په هکله څه دی؟ بلې، بسم الله الرحمن الرحیم، حامد او مصلیان اما بعد. دومره باید ووایو چې د سنبلې نهمه زموږ په تاریخ کې یوه بله هغه لویه ورځ ده چې انشاءالله زموږ تاریخ به پرې ویاړي او افغانانو دپاره به افتخار پاتې کېږي. دا هغه ورځ ده چې امریکایي اشغالګر چې پوره 20 کاله یې افغانان ډېر سخت وځورول، ظلمونه وحشتونه یې وکړه، په دې ورځ باندې له افغانستان یې پښې سپکې کړې او ووتل. په تېر کې هم کله چې اشغالګر ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، هغه ورځ زموږ د تاریخ دپاره زرین بابونه دي او زموږ د تاریخ هغه مهم پړاوونه هغه دي، لکه د انګریزانو د ماتې وخت او داسې د روسانو د خروج ورځ. او دغه نم د سنبلې هم افغانان هم پرې ویاړي، هم یو بل ته په دې ویاړ مبارکي وایي. او دا به انشاءالله د اشغالګرو دپاره هم یو درس وي چې آینده کې د افغانستان په طرف باندې په کږو نظر ونه ګوري او ظالمانه اقدامات ونه کړي. مجاهد صاحب، یو باور داسې د خلکو ترمنځ دا دی چې کله دغسې زبرځواکونه موږ ډېر مات کړل په افغانستان کې، دغسې ورځ لکه د نهم د سنبلې غوندې موږ ډېرې لرو، خو وروسته له دغه ورځو بیا خپل مغه استقلال موږ نه دی ساتلی. بیا مو نوره زمینه سازي کړې ده چې نور هیوادونه راشي په افغانستان کې باندې ولکه واخلي یا دغه ازادي زموږ نه بیا تصرف کې رانه ونیسي. دا ځل مو هوډ څه دی؟ دا ځل مو د اسلامي امارت دغه روان یو کلن مزل تاسو څنګه ارزوئ؟ څنګه روان یو مخته؟ بله، دلته خو مسؤلیتونه ویشل کېږي. اول مسؤلیت هغه چا چې مبارزه یې وکړه او افغان ولس ټول پکې شامل و، هغه د اسلامي امارت مجاهدین هم و، همداسې د موږ ټول ولس په مجموع کې اکثریت قاطع د ملت د دې مبارزې تر شا ولاړو. دوی خپل اول مسؤلیت پای ته ورساوه چې اشغالګر ځواکونه له افغانستانه ووتل او وایستل. وروسته زموږ سیاسي قشر او مسؤلینو همداراز افغانانو پورې ټولو پورې تړلې ده چې له دې نه بعد داسې ګامونه کېنښودل چې خدای نخواسته هغه بل اشغال ته د چا زمینه مساعد او داسې به نه کېږي. څو چې انشاءالله اسلامي امارت دغه رهبري وي او دغه مشران چې موږ یې پېژنو او هغه مبارزین چې په دې مبارزه کې ونډه اخیستې، انشاءالله هغوی به داسې نه کوي او نه به کېږي چې بیا به اشغال ته زمینه مساعدېږي. او بل فکر دا کوم چې د اشغالګرو هم اوس پوره درس واخیست. دا په یو پیړۍ کې درېیمه ماتې ده چې اشغالګرې خوري په افغانستان کې. نو دا یو پوره درس ده چې دوی بیا داسې اقدام ونه کړي. په عموم کې افغانان باید د خپل هیواد د دغو ناخوالو د راوتو لپاره سره متحد سي او یو موټی سي او یو لاس. بله، اوس مجاهد صاحب داسې یو موقع او فرصت په لاس باندې راغلی دی ټولو افغانانو ته، البته اسلامي امارت ته، البته چې دغسې یو لوی زبرځواک یې مات کړی دی. په دغسې حالات کې حکومت ته څه کول پکار دي، ملت ته څه کول پکار دي تر څو د دغسې بیا یو اشغال؟ او غټه خبره دا ده چې افغانان اوس یعنی یو افتخار یې وګاټه او افتخار یې ترلاسه کړه چې بهرني ځواکونه په دومره لوی قوت چې ناټو هم ورسره وه، د نړۍ هیوادونه هم ملاتړي وو، لوی اقتصاد هم تر شا وو، ټکنالوژي هم ورسره وه او پوره 20 کاله زور هم وواهه، ولې ونه توانېد داسې افغانستان تسخیر کړي یا په اصطلاح باندې هضم یې کړي او ماتې وخوړه. دغه افتخار د ټولو افغانانو دپاره ډېره لوی افتخار ده او د دغه افتخار په نتیجه کې چې کوم نظام موږ ته لاسته راغلی او فرصت لاسته سوی ده، د دغه فرصت ساتنه او دفاع دا د ټولو افغانانو مسؤلیت ده. زه فکر کوم چې ټول افغانان باید ورسره یو موټی وي. اوس د موږ هیواد بیا رغونې ته ضرورت لري، اجتماعي یووالي وحدت ته ضرورت لري، په علمي برخه او په مسلکي برخو کې پرمختګ ته ضرورت لري. دغو برخو ته باید ډېر متوجه شو ټول
او انشاءالله ملت مو مسلمان ده او د اسلامي نظام تر چتر لاندې خوښ ده او زه فکر کوم چې باید دغه فرصت غنیمت وبولو د راتلونکي لپاره کار وکړو چې هم هیواد بیرته آباد سي هم ملت ویښ وي هم اسلامي ارزښتونه او نظام خوندي وي او هم بیا څوک زموږ خواته په کږه نظر ونه ګوري. کوربادن مجاهد صاحب یو د امریکا 20 کلن مزل په افغانستان کې 20 کاله په افغانستان کې پاتې شوله، څه یې وکړل د افغانستان لپاره، د افغانستان په خاوره یې څه وکړل، ولس باندې څه وکړل، موږ ته یې څه په میراث پرېښي؟ افغانانو تجربه کړې د هر اشغالګر چې یو هیواد ته ځي هلته بې له خرابۍ او د تخریب نه د هغه ملت په ګټه بل څه نه کوي. د انګریزانو میراث موږ ته پاته دلته چې راغلي دي، جګړه یې کړې ده، خلک یې وژلي دي، ظلم یې کړی، وحشت یې کړی او بیرته بیا خپل انجام هم لیدلی. شوروي اتحاد هم څه وخت افغانستان ته راغی، بمبارونه یې وکړه، وحشت یې وکړه، خلک یې مهاجرت ته مجبوره کړل، هېواد یې سره ړنګ کړه، خو بیرته یې نتیجه دا وه چې د دوی هغه اتحاد هم اتحاد شوروي څه یادېده له منځه ولاړ. امریکا هم متاسفانه چې افغانستان ته کوم شعارونو سره راغلي وه، ویل دلته حکومت جوړي، دلته بشر حق پالي یا مثلا دلته حکومتداري جوړي او نور شعارونه یې ورکول. هم لیدل چې د هغو پر خلاف باندې عمل یې وکړه. 20 کاله زموږ په خاوره باندې بمبارونه وکړه، وحشت یې وکړه، خلک یې ووژل، بې موجبه یې زندانونه له خلکو ډک کړه او یو لوی ملت سره واقع سو، په جګړه کې ښکېل سو. په نتیجه کې خپل امریکا هم سخته زیان ولید. امریکا په نړیواله سطح باندې د افتضاح سره مخ شوه او په نړیواله سطح باندې اتورتۍ ته زیان ورسېده او دغه فکر کېدای شي اوس پیدا شوی چې بیا په کوم هیواد باندې یرغل اسانه کار نه ده او باید 100 ځلې سوچ فکر وکړي چې بیا یرغل کړي. دا د امریکې دپاره هم زیانباره و دا جنګ او د اقتصاد هم خرابه کړه. نو دوی ګټه نه ده کړې او نه افغانانو ته ګټه رسولې ده متاسفانه، او اوس افغانانو ته پاتې ده چې بیرته خپل هیواد جوړ کړي. بله مجاهد صاحب، په دوحه کې د امریکایانو سره 18 میاشتې خبرې وشولې، د دواړو لورو یو بل سره وعدې ورکړلې چې ځینې مادې د دوی د خوا نه هم وي، ځینې مادې د اسلامي امارت له لورې هم وي. یوه پکې دا وه چې دوی به د افغانستان نه په مسؤونه توګه وځي او دوی ته به کوم زیان نه رسېږي. دوی په مسؤونه توګه له افغانستان نه ووتل، خو وروسته د دوی د وتلو نه په افغانستان باندې په یو ډول بیا هم هغه خپل تاثیرات پرېښودل. په افغانستان کې تر اوسه پورې افغانستان سیاسي تعامل ته نه دی رسېدلی، افغانستان شتمني کنګل کړې ده. فکر نه کوي دا دوی یو چال و ځان د ویستلو زه فکر کوم چې اوس امریکې باید فکر وکړي امریکایانو سره دا ښایي چې د افغانانو سره د یو نوي فصل نه مخته راسي. افغانان غواړي، عموم کې افغانستان خلک چا سره دښمني کول نه غواړي، د امریکا په شمول له ټول نړۍ سره ښه تعامل غواړي، سیاسي راکړه ورکړه غواړي، همداراز ډیپلوماتیک قوي روابط جوړول غواړي، په اقتصادي برخه کې همکاري غواړي. په افغانستان کې سرمایه ګذاري ته زمینه سازي شوې ده. امریکا هم باید د دې برخه په افغانستان کې دې په جای چې توپ و بمبار کاوه، دلته توپ راوړی و، بمبار د پرې الوتکې، اوس د انجینران راواستي، کمپنۍ دې راواستي چې افغانستان جوړ شي، آباد شي د مشروع تعامل له مخې. نو دې ته زمینه مساعده ده. موږ افغانان چا سره دښمني کول نه غواړو. امریکا ته مشوره دا ده چې د خپل عقده‌یي چلن، هغه د جګړهیز فکر او هغه فشار اعمالول او یا افغانان له خپلو حقوقو نه محروم ساتل یا دلته د هغو د خوښې نظام نه ور پرېښودل، له دې فکر نه باید تیر سي. نړۍ کې مختلف هیوادونه اوسېږي، ملتونه اوسېږي، او هغو سره نړیوال تعامل کوي یا نړیوال تعامل ته باید افغانانو پرېږدي چې ویې او افغانان د یو ملت په شکل باید وپېژني او موږ سره مشروع تعامل ته زمینه مساتي. زموږ شعار ورته دا ده، زموږ پیغام دا ده او زموږ غوښتنه هم دا ده چې ټول نړۍ افغانانو سره ښه تعامل ته راسي. او دوی اوس ادعاوې کوي چې دوحې تړون نقض شوی دی، هغه تړون چې هلته وشو هغوی وایي دوی دا طور پورې کوي چې اسلامي امارت نقض کړی دی، خو دلته چې بیا لیدل کېږي دوی هغه څه چې دوحې په تړون کې ویلي وو هغه دوی نه دي عملي کړي. متاسفانه امریکایان ډېر پابند خلک نه دي ژمنو ته، تعهدات. موږ ولیدل چې د دوحې تړون کې چې کومې ژمنې کړې دي تر اوسه پورې هغو په خلاف روان دي. ډېری ځایونه دي چې نقض کړي دي. اسلامي امارت باندې چې کوم تور د نقض پورې کوي دا هم سم نه ده، موارد نه شي ښودلی. اسلامي امارت ژمن پاتې شوی و هغه خپلو اصولو ته. په هر صورت له دې ایسته باید د امریکایانو خپل هغه پالیسي د افغانستان په اړه باندې مثبت لوري باندې بدله کړي. که دغه ماتې ورځ چې دوی ماتې وخوړه او دا په نهم د سنبلې د دوی عسکر په افتضاح سره له افغانستانه ووتل، دا یو لوی درس ده. د دې دپاره چې افغانستان سره له زور له لارې نه
په مخ نشي تللی. د زور له لارې نه دا ملت اجازه نه ورکوي چاته چې شومو هیلو ته ورسیږي. ښه دا ده چې مثبت او مشروع تعامل ته مجاهد صاحب که بیا هم چې دوی دا غوښتنه وکړي چې د تعامل لپاره بیا خبرو ته کینی یا بیا د غونډې غوښتنه وکړي، د مجلس غوښتنه وکړي چې بیا خبرو ته کینو یا د مذاکراتو غوښتنه وکړي، تاسو ورته حاضر یاست چې خبرې سره وکړئ؟ طبعا موږ د خبرو لار خلاصه ده، تر اوسه پورې هم لار هم نه ده بنده شوې، خلاصه ده. ښه دا ده چې هیوادونه په شمول د امریکې له اسلامي امارت سره صادقانه خبرو ته راسي، چې پرمختګ پکې وي، تنها بحث نه وي، تنها خبرې نه وي، بلکې عملي جامه ولري. او بل دا ده چې هغه ډیپلوماتیک روابط په قوي شکل باندې افغانانو سره دوی جوړ کړي، همداسې د رسمیت پېژندلو په وړاندې باندې خنډ جوړ نه سي. اوس یوازینی خنډ همدوی جهات او د مسؤل جهات په توګه د افغانانو سره تعامل وکړي او د نظام وپېژني او د نظام تقویه سي، چې سوله وساتلی سي، ثبات وساتلی سي، دلته یووالی وساتلی سي، د فساد مخه ونیول سي، د مخدره موادو په دوامداره شکل باندې مخنیوی سوی وي. او دا د ټولې نړۍ په ګټه ده، د سیمې هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو، د امریکا، د ملګرو ملتونو، د ټولو په ګټه ده چې باثباته افغانستان ولرو. بله مجاهد صاحب، امریکا په افغانستان کې نظامي ماتې وخوړله. دلته فکر کوئ هغه روب او هغه مثلا هغه عزت او هغه ارزښت چې دوی په نړۍ کې درلوده په نظامي برخه کې، دلته چې کله ماتې وخوړله دې ځای په بې شرمانه توګه باندې ووتل، فکر کوئ چې هغه ارزښت او هغه عزت دوی پاتې ما مخکې ویلی دی ډېر لوی زیان، سیاسي زیان هم ولید. د دې تر څنګ چې اقتصاد یې وځپل سو، په نظامي برخه کې هغه ټول قوت تر سوال لاندې لاړ، سیاسي اوتوریته او حیثیت هم چې په نړیواله سطح هغه له منځه لاړ. اوس تاسې وینئ مختلف هیوادونه د امریکې سره تقریبا په مقابله کې ودرېدلي، لکه روسیا ده، لکه چین ده او نور هیوادونه دي تقریبا مخامخ سره ولاړ دي. د تایوان مسله او داسې نور، د اوکراین مسله، په ځینو نورو مسایلو کې. په صورت امریکا ډېر لوی زیان لیدلی دی، دې نه باید درس واخلي، نور د زیانونو مخه ونیسي، چې نور دوی ته هم زیان وانه وړي، نور ملتونه هم خراب نه کړي، خصوصا د افغانانو سره ښه تعامل. بله یو دغه روس چې کله په اوکراین باندې حمله کوله، یو باور دا و چې امریکا په افغانستان کې ماتې وخوړله، دلته روس را زړور شو، په اوکراین باندې حمله وکړله، ځکه چې امریکا ماتې خوړلې د طالبان یا د اسلامي امارت نه په افغانستان کې، او هلته چین سره یې پښې باندې کړلې، په تایوان باندې غواړي چین چې مثلا حمله وکړي. هلته دا یو ډول د دوی بې باوري وه چې جهان ته یې وښودل چې په نظامي برخه کې د دوی ما وویل چې امریکا خپل هغه پخوانی حیثیت چې درلود، هغه اوتوریته او پوتنسیل هغه یې له لاسه ورک. په دغه جګړه کې دوی فوق العاده افتضاح سره مخ شول، هم د مالي لحاظ، هم د جاني لحاظ، هم د سیاسي لحاظ. نو د دې د جبران دپاره باید امریکا معقول ګامونه واخلي، د تقابل او د فشار لارې نه، بلکې د معقولیت د لارې نه په مخ لاړ شي، نړۍ سره هم د افغانانو سره. بله د دوحې په تړون کې ملګري ملتونه، امریکا، نړیواله ټولنه ټول حضور درلوده، هلته د دغه تړون نه ټول باخبره وو چې تړون کې د امریکا سره. فکر کوئ دوی ولې چې په خوله پاتې دي د امریکا په وړاندې؟ دوی ولې یو غږ نه پورته کوي چې د اسلامي امارت سره تعامل ته ورسېږي، کنګل شوي پیسې دلته ازادې شي، ځکه دوی په مسؤله توګه له افغانستان نه ووتل، دوی ته کوم مشکل نه دی متوجه د افغانستان د خاورې نه. بله او دا خو ستاسې افغانستان نه دوی ته ستونزه نشته او نړۍ هم په دې شاهده ده، خو هیوادونه له خپل منځ کې نزاکتونه سره لري. یعنی دا مهمه ده چې هر هیواد د خپلو منافعو په چوکاټ کې اړیکې جوړول غواړي او د اړیکو په وړاندې خپل تصمیم نیسي. افغانان باید خپل ځان ته متوجه شي، خپل ملي ګټې او خپل د هیواد ګټې په څه کې ویني. نور هیوادونه د موږ دپاره نه د چا سره دښمنۍ کوي نه دوستۍ کوي، او خپل منافع لري، خپلې ګټې لري، د هغو په چوکاټ کې برخورد کوي. خو البته انصاف باید له لاسه ورنه کړي، په نړیواله سطح باندې باید انصافانه پرېکړې وشي او د افغانستان سره د همکارۍ روحیه رامنځته شي. بله ډېره مننه مجاهد صاحب. د یو کال په تېرېدو سره د اسلامي امارت لاره تګ یو کال پوره کېږي چې په هیواد باندې بشپړ حاکمیت ترلاسه کړی دی. هیله دا وه، توقع دا وه چې په دې یو کال کې د موږ نړۍ سره تعامل ته هم ورسېږو، شتمني دې هم زموږ آزاده شي، ولې نړۍ سره تعامل ته ونه رسېږو تر اوسه؟ بلې اول خو دا وایي دا یو کال مزل چې افغانانو کړی ده او په ازادۍ کې یو کال تېرېده، دا د افتخار وړ خبره ده. اول دا ده چې په نم د سمبولې نه وروسته افغانانو مکمل ازادي ترلاسه کړه، یعنی د اشغال نه آزاد شول، بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووتل. دا یو ډېر لوی افتخار د ټولو لپاره ده. او بل دا ده چې موږ د امنیت نه برخمن شو. بل دا ده چې لویه جګړه چې هر کور او هر کلي کې صدمه وارده کړې وه، هغوی له من ټوله شوه. زموږ ځوانان نور په جګړه کې نه قرباني کېږي. او بل دا ده چې د هغو عریضو لوی فساد مخه ونیول چې په تېر کې موجود و، د اشغال تر چتر لاندې
اخلاقي فساد او اداري فساد او مختلف شکل باندې غصب او د خلکو حقوق تلف کېدل، انسانانو سره ظلم او زیاتی روانو، زندانونو ته انسانان استول کېدل. دا ټولو شیانو مخنیوی سوی دا یو لوی ګټه ده چې په یو کال کې سوې ده او دا د اسلامي امارت په وجه. خو یو څه هم دې ته باید متوجه اوسو چې نړۍ لا تر اوسه پورې طبعا د امریکې هغه پالیسۍ ته ګوري، مخکې ورسې نزاکتونه سره لري. دا د رسمیت په اړه چې ډېر ګام نه ده اخیستل سوی یا د روابطو په اړه دومره ویلی شو چې تعامل اوس هم رسمي ده د اسلامي امارت سره د نړۍ، زموږ تګ راتګ او زموږ هغه پذیرایي یا اړیکې هغه رسمي دي، خو اعلان نه ده سوی. او ځینې هیوادونه هم په دې کې ستونزه نه لري، د سیمې هیوادونه، همسایه هیوادونه، اسلامي هیوادونه. صرف ما ویل چې د امریکې سره ټول هیوادونه نو ډول نزاکت لري، په هغه وجه به کېدای شي تر اوسه ګام نه اخیستل سوی. اسلامي امارت خپله ټوله هڅه کړې ده، ډیپلوماسي، بهرني ډیپلوماسي او سیاست چې و ډېر موافقانه په کال کې مخ تللی. تاسې خبرې د موږ بهرنیو چارو وزیر له هر چا ډېر سفرونه کړي دي بهر ته او د اړیکو د جوړېدلو هڅې یې کړي دي، په غونډو کې اشتراک سوی ده، ښه پیغام انتقال سوی ده. یعنې افغانانو خپل مسؤلیت ادا کړی، اوس د نړۍ وار ده چې هغوی د افغانانو په وړاندې باندې مسؤلیت احساس کړي. بله، فکر کوئ چې اصلي ستونزه چېرته ده؟ ولې امریکا ځان چپه خوله نیولی دی؟ ولې دغه خپلو فشارونو ته دې ادامه ورکوي؟ بلې زه یو شي ته اشاره وکړم چې د امریکا چې دومره لویه ماتې په افغانستان کې وخوړه، دې خامخا له ځان سره عقدې هم درلودې. یعنې امریکا کېدای شي ځینې هغه هېوادونه دلته یې ماتې خوړلې، تلفات یې لیدلي دي، هغوی به زر زړه ښه نه کړي چې د افغانانو سره خپل هغه عادي حالت ته ځان راوګرځي. اگر که زموږ پیغام ورته ورکړل سوی چې دا صفحه باید واړي، یعنې موږ خپل وار بیا هم وایو چې دوی سره موږ دښمني نه لرو اوس، خو دوی هغه عقده لا هم لري. متاسفانه چلند یې لا تر اوسه عقدهمندانه ده او د شکله عینکونه افغانانو ته ګوري او بې باورۍ موجوده ده د دوی له خوا نه، چې دا باید حل سي. موږ یې طرفدار نه یو، موږ د ښو اړیکو او د ښو روابطو طرفدار. پټې غوښتنې خو نه لري نورې؟ طبعا امریکایان که ځینې داسې غوښتنې ورسوي، اعمال د فشار وکړي د خپلو موخو شوم موخې چې البته هغه د افغانانو د ګټو، د ملي استقلال او د وحدت خلاف، هغه څوک نه ورسره مني. دوی که داسې هیلې ولري، د دې نه باید صرف نظر سي. افغانستان ګوري د 20 کاله جنګ په نتیجه کې د دوی هغه سلطه ونه منله، د دوی موخې دلته ونه سو کولی هغه هدف ته ورسېږي دوی درلود، هغه غیر مشروع هدفونه وو. افغانان یو مستقل هیواد ده، یو مستقل قوم ده او باید د استقلال یې باید ومنل سي او په دغه تناظر باندې باید برخورد ورسره وسي. بله، مجاهد صاحب یو پوښتنه بله هم کوو، اگر څه د موضوع نه بهر هم ده، خو په وروستیو کې چې کله یې دا وشولې چې په افغانستان کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري وژل شوی دی، تاسو په خپل یو مرکه کې ویلي چې لا هم تحقیق روان دی، څېړنې روان دي، وروستیو جزیات څه دي؟ بلې هغه هم لا هم په موضوع تر بحث لاندې ده، تر اوسه خو دا خبره د ادعا په حد کې ده چې تحقیقات بشپړ سي په دې مورد باندې، هغه برخې د تحقیقاتو چې مناسبې وي انشاءالله رسنۍ به پرې خبرې سي. تر اوسه پورې تحقیقات نه دي بشپړ سوي، لا هم روان دي. لا هم موضوع روانه ده. مجاهد صاحب، په وروستیو کې وروستۍ پوښتنه کوو، د دغې ورځې د لمانځلو دپاره ستاسو تصامیم څه شی دي او پلان څه دی ورته؟ بلې انشاءالله د نم سنبله خو د افغانانو دپاره د افتخار وړ ده، په مشروع توګه به یې لمانځي، هم به شکر باسو، هم به د خیر کارونه انشاءالله په ورځ کېږي، هم به دا وي چې د افغانانو ترمنځ د یووالي ظاهره به کېږي، هم به د خپل قوت او د وړتیا کارونه کېږي. کوشش کوو چې دا ورځ انشاءالله افغانان ټول ښه ولمانځي. افغانان نه مو غواړو چې دې ورځ ته ډېر اهمیت ورکړي، دا د افغانانو د ازادۍ ګټلو ورځ ده، لکه څنګه چې 28 د اسد د استقلال ورځ ده، داسې دا هم د ازادۍ ورځ ده او باید په قدر په سترګه ورته وګورو، شکر یې ادا کړو او الله تعالی نه وغواړو چې هېواد بیا د کوم ناورین او مشکل سره مخ نه سي. مجاهد صاحب، ویلی شو چې دغه ورځ به په څه ډول لمانځل کېږي؟ لارې بندېږي، عسکر به راوځي سرکونو ته؟ نه انشاءالله دا نظام یو سیستم ورته شته دی؟ په امنیتي لحاظ خو به کېدای چې امنیت ښه تامین وي، خو هغه پروګرامونه نیول سوي دغه دا چې په ولایت کې به انشاءالله د غونډو پروګرامونه دي، په کابل کې به هم نظامي پریټونه لرو، هغه بیا وروسته څرګند چې خو د چا دپاره به مزاحمت نه وي، په داسې ډول به دا ورځ لمانځو چې چاته ستونزه هم پکې نه وي او زموږ دغه افتخارات هم پالل سوي وي. کور مو ودان مجاهد صاحب چې زموږ بلنه مو منل، سټوډیو ته راغلل. زنده اوسئ، خیر اوسئ. له درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې خپرونه مو راسره تر پایه وکته. تر بلې خپرونې مو په لوی رب سپارم. پاک الله مل شي.